قیامت مدین نور خدی شاولاد د مور او پلارانا فرمانا. السلام علیکم ملګرو، دا مده ناست افتخار سره او د خود شاعري چاپ کړي نه ده. تاسو به د کوتا شاعري وای نه چاپ کړي د خپل شاعري دا او چاپ کړي د نه لیکلي دا او د خپل شعرونه وای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو تاسو شاعري ماشاءالله خپل شاعري ته شعرونه هم د ویډیو لمخې وکتل او تاسو چاپ ولې نه کړنو؟ یره بس سند لري وی او شاعري خو سم ډېر د وړکوالي یعنی کم عمر نه کړی و. تقریبا د 12 یا 14 کال عمر کې، خو لیکن دا ما ځای ته ونه رسوله نه مې ولیکله او نه چې کوم دی نو داسې یعنې تر اوسه پورې په نیټ باندې یا داسې څه دغه وکړه خوره کړې نه ده او پکې بهر لاړم بیا هغې مطلب دا چې خپله دنیاوي دغه مصروفیات ډېر وو بس. نو دا خو تاسو سره داسې ملاقات وشو وطنه غونډه کې د شاعرۍ دغه راغی نو ما تاسو ته وویل چې یو یاره شاعري ما هم کړې وه، خو دا ده چې ما دغه کړې نه وه او وخت ډېر وشو نو اوس هغسې شاعري خو اوس نشم کوی، خو لکه کومه زړې شعرونه چې کوم دي نو د خیال هغې کې به زه تا ته ووایم. نو سمه ده، ته موږ ته شعر وډالۍ که چې مینهوال ته ستا شاعري پته هم ولګي او تا خو دې نه مخکې د لومړنۍ په زما ښکاري لومړنۍ ویډیو وي چې شاعري کوي او د سوشل میډیا په نیټ ته که نه نو داسې به وي. بلکل بلکل نو بلکل زه به خپلو مینهوالو ته چې کوم دی نو دا یو شی ډالۍ کړم نو هغه زه د خبرو انداز کې و یا د دغه په انداز کې ووایم. زما د خوښه ده چې ته ښکلي انداز کې دا شاعري ووایې نو صحیح شوه، زه د ښکلي انداز کې راته انشاءالله وایم. خدایه څه شوه هغه مینه د دنیا نه څه به کېږي فصله دې یمه حیرانه په هر کور کې دشمنۍ او تربګنۍ شوې د ګیلې شان پاتې نشي د هیچا نه نو نشانې د قیامت مدین نور خدي شاولاد د مور او پلارانا فرمانا نازلی دشمن سره دشمنی نکړو دشمنی کړو د دنیا په سود او زیان افتخار وای نن داسې شراب راکړه ساکی تیر میں بے ہوشی کی شکفگان. ماشاءالله نو د ښکلې شاعري نو تاسو هم اورېدله نو ما د ویډیو مخکې ما ګور سره لازمي شاعري کړې د افتخار معنی ویډیو او شاعري کې څخه ډېره مهرباني. والسلام.